بسم الله الرحمن الرحیم. لس باسونو په قضا کې 15 باسونه ویل شوي. شپږم نمبر بحث په آداب القاضي کې. نو قاضي صاحب به د حسن اخلاق و مظاهره به کوي او په مجلس کې به دا په وقار سره ناست وي او دا افعالونه چې هغه افعال وضیعه وي، کمزوري افعال وي، د هغې نه به ځان ساتي او د هغه اسبابونه چې په هغې سره د روب ختمیږي نو د هغې نه به پکې ځان ساتي. لکه شرح المجله جلد نمبر 2 صفحه 809 او ماده د 1995 په دې کې دوی فرمایي: يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل محابة المجلس كالبيع والشراء وملاطفة في المجلس. په مجلس القضاء کې به دا د بیع شراء نه دینه به ځان ساتي او ملاطفت په المجلس داسې خبرې اترې کول، ګپ شپ لګول، د دینه به ځان ساتي. او د آدابو نه دام ده چې قاضي صاحب به قرض هم نه اخلي دغه خصمینو نه چې چا وله کیس راوړی دی، بلکې که ډېر ضرورت وي اخلي، د ملګري نه به والي یا د خپل شریکوال نه به واخلي. او عام عیادتونو لره به هم نه ځي چې دغه خصمینو وي. پتاوې هندیه او بزازي هغوی ذکر کړي دي چې خیر که داسې عیادت له لاړ شي او هغه غیر د خصمینو نه وي، د هغې څه نور رشته داران وي، نو هغې له بیا تلی شي. لکه سقناقي هغوی هم دا ذکر کړي: انما يعود المریض اذا لم يكن مریض من المتخاصمين اما اذا كان منهم فلا ينبغي ان يعوده. وفي البزازية وفزازية کې دام دي: ويأمر القاضي اعوانه بالرفق. قاضي صاحب بخپل اعوان معاونینو ته حکم کوي په رفق او رفق نرمۍ سره چې تاسو به نرمي به کوئ. نو قاضي صاحب به د دې نه ځان ساتي. او چې کله کیس دائر شو په دغه وخت کې به دا هدیې به هم د چا نه قبلوي. لکه ماده 1996 دې کې فرمایي: القاضي لا يقبل هدیة احد من الخصمين. رشوت کې به ځان له یو بحث وي به وروسته راځي. ورپسې ماده کې دا ضیافت له به هم نه ځي: لا يذهب القاضي الى ضیافة احد الخصمين. یو د خصمینو ضیافت له به نه ځي چې ضیافت خاصه وي. نو خاصه ضیافت هغې ته وایي چې هغه صرف د دپاره کړی وي، که دا نه ورتلی بیا یې نه پخولو، نه یې تیارولو. شامي هغوی د دې دا تعریف کړی دی. خاص دعوت هغې ته وایي که دا کم کس چې مدعو کړی دی که دا نه ورته نو بیا یې دا دعوت نه تیارولو. او عام دعوت هغې ته وایي که دا ورځي دا خاص کس نو هم تیاریږي، او که دا نه ورځي هم بس هغه تیاریږي، نو هغې ته عام دعوت. نو خاص دعوت له به نه ورځي. که عام دعوت وي نو خیر دی، د هغې اجازت شته، خو خاص دعوتونو لره به نه ځي، دا د ده سره مناسب نه. وصلی الله علیه نور هم دي هغه به بیا وایم شي.